السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. قدرمن لیدونکو ستړي مه شئ. د شپږو کسانو روژه الله جل جلاله نه قبلوي. قدرمن لیدونکو په دې ویډیو کې به تاسو ته شپږ هغه کسان معرفي کړم چې الله جل جلاله د دوی د اعمالو په وجه د دوی روژه نه قبلوي. دا چې هغه شپږ کسان څوک دي په لنډو کې تاسو ته وایم، له موږ سره پاتې شئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د شپږو کسانو روژه الله جل جلاله نه قبلوي. لومړی هغه کس چې هغه صله رحمي نه لري، یعنی دی د خپلو مسلمانانو ورونو او خپلو خپلوانو سره رابطه قطع کوي او دی ورسره خبرې نه کوي، په اصطلاح کینهناک او بغض لرونکی وي. نو لومړی د دې کس روژه الله جل جلاله نه قبلوي. دوهم هغه کس چې د مور و پلار نافرماني کوي، یعنی مور و پلار ازاروي، د دې کس روژه هم نه قبلیږي. چا څخه چې مور و پلار ناراضه وي نو د دې کس روژه هم نه قبلیږي. دریم هغه کس چې د خلکو سره په دې نیت نیکي کوي چې بله ورځ ورباندې احسان مبار کړي چې ګواکې ما تا باندې دا نیکي کړې ده او بیا هغه ورته سر ټیټې وي، نو په دې نیت احسان کوونکی د دې کس روژه هم الله تعالی نه قبلوي. څلورم هغه کس چې تقدیر تکذیب ګڼي، یعنی هغه تقدیر چې د الله تعالی له طرفه دی او هر څه د الله تعالی له طرفه پیښیږي، یعنی یو پاڼه هم د الله تعالی له امر پرته له ونې څخه نه راغورځي. څوک چې دغه تقدیر تکذیب ګڼي د دغه کس روژه هم الله تعالی نه قبلوي. پنځم هغه څوک چې لمونځ نه ادا کوي، یعنی هغه څوک چې د الله تعالی دغه امر چې هغه لمونځ دی نه ادا کوي، د دې روژه هم نه قبلیږي. که دی هر څه خواري وکړي چې ګواکې الله تعالی به زما روژه قبوله کړي، خو چې دی تارک صلات وي نو د دې روژه هم نه قبلیږي. شپږم هغه څوک چې هغه نیک عملونه د دې لپاره کوي چې هغه په خلکو کې مشهور شي او ریاکاره وي، یعنی هغه څوک چې ریا کوي، نیک عمل کوي خو په زړه کې دا وي چې پلانکی کس ووایي چې دا څومره لمونځګزاره دی، څومره متقي دی او څومره پرهیزګاره دی، یعنی ریاکار. د دې کس روژه هم الله تعالی نه قبلوي. نو دا هغه شپږ کسان وو چې تاسو وپېژندل. قدرمن لیدونکو له دغو اعمالو څخه ډډه وکړئ. که ویډیو مو خوښ شوي وي یو لایک ورکړئ او ویډیو مخکې له نورو مسلمانانو سره هم شریکه کړئ ترڅو د داسې اعمالو مرتکب نشي. په روژه مبارکه میاشت کې زموږ د نورو اسلامي ویډیوګانو په تمه اوسئ. تر بیا مو په پاک رب سپارم. تر بیا د خپلو ځانونو ډېر ډېر خیال ساتئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.